بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. نورغه نوریم د افغانستان د الکترونیکي زده کړو د انګریزي ژبې ښوونکی. هیله ده چې تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ. نن د انګریزي ژبې د زده کړې د لړۍ په 45م درس کې تاسو ته د کلام د اجزاو څخه یا parts of speech څخه پر نوي درس باندې چې هغه عبارت د types of adverbs یا د قید ډولونه دي او د قید پیژندنه ده، د قید په اړه باندې معلومات دي. درس را پیلوو. موږ او تاسې پر دې باندې غږیږو چې د انګریزي ژبې د ګرامر په برخه کې د قیدونو رول څه دی، قیدونه په کومه برخه کې استفاده کیږي. موږ او تاسې چې انګریزي ژبه زده کوو او د انګریزي ژبې د زده کړې په برخه کې د قیدونو رول به او اهمیت به څومره وي. نن د همدې درس څخه تاسې د قیدونو پر ډولونو باندې په تفصیلي توګه باندې بحث کوو او غږیږو. غواړم چې تاسې راسره واوسیږئ او ټول درسونه هم راسره تعقیب کړئ. نو راځو د types of adverbs د قیدونو د ډولونو څخه مخکې یو ځل باید قید وپیژنو چې قید څه شي ته وایي، قید څه شي دی. نو راځو د تعریف پر لور باندې. adverb معنا قید. adverb is a word which is used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. adverb is a word. قید یو لغات دی، یو کلمه ده which is used to add something، کوم چې یو څه اضافه کوي to the meaning of a verb، د فعل یو معنا ته، an adjective د صفت معنا ته، or another adverb او یا هم د یو بل قید معنا ته. یا قید هغه کلمه ده کوم چې د یو فعل، صفت او یا یو بل قید معنا ته یو څه ور اضافه کوي او پر هغه باندې یو څه یږدي. قید یو کلمه ده چې د یو فعل، د یو صفت او یا هم د یو قید، یو بل قید و معنا ته یو څه ور اضافه کوي. For example، مثال موږ تاسو دلته د verb څخه، adjective څخه او یو بل قید څخه یادونه کړې ده. نو دا درې سره په یو مثال تاسو ته وړاندې کوو. For example، مثال Ali runs fast. علي تیز ځغلي. علي تیز ځغلي. دلته د verb معنا ته یو څه ور اضافه شول. fast خپله adverb دی. run خپله څه دی؟ verb دی، یعنی ځغاسته حالت دی. اوس که چیرې څوک ډېر تیز ځغلي، دا د ځغاسته یو حالت یو څرنګوالی ښیي چې دی په کرارۍ سره ځغلي، په ډېر سرعت سره ځغلي او څه کوي. دلته د verb معنا ته یو څه ور اضافه شول چې هغه عبارت د fast څخه دی. په دوه مثال کې The Afghans are very hospitable. The Afghans are very hospitable. افغانان چې دي ډېر میلمه پاله خلک دي. دلته very چې څو خپله adverb سو او د adverb معنا ته hospitable چې خپله adjective دی یا صفت دی دا ور اضافه سو، یعنی دلته بیا د adjective معنا ته یو څه ور اضافه سول. adverbs نښلونکي قیدونه دي. د هغه قیدونه دي چې د نښلولو لپاره استفاده کیږي. types of adverbs کې simple adverbs چې بیا دي یا ساده قیدونه چې دي دا په لاندې دغو برخو باندې ویشل شوي دي. simple adverbs are extensively used in the daily activities. وای ساده قیدونه چې دي په پراخه توګه باندې په ورځنیو فعالیتونو، ورځنیو کارونو کې ډېر استفاده کیږي چې هغه simple adverbs are divided into 7 parts. او دغه ساده قیدونه چې دي د خپل په خپل ځان کې پر 7 ډولونو باندې یا پر 7 برخو باندې ویشل شوي دي. په ځینې ګرامري ساختمانونو کې شاید د دې ساختار او جوړښت په بله بڼه باندې وي او یا مستقلا دغه ټوله زه تاسو ته وایم چې هغه مخکې simple و، interrogative او relative دا شاید ټوله یو برخه حساب سي یا و یا اته شکله. خو دلته موږ او تاسې پر بیل بیل اړخ باندې غږیږو او په ګرامرونو کې چې هغه ته کیټګوري ته ټاکل سوي دي هغه بیل ساختار دی. خو موږ او تاسې پر بیل ساختار باندې بحث کوو چې دغه موضوعګانې د هر څه د ځینې بیلې سي.
لومړی first adverbs of manner. adverbs of manner د حالت د څرنګوالي قیدونه. adverbs of manner د حالت د څرنګوالي قیدونه. 2 adverbs of time د وخت قیدونه. adverbs of time د وخت قیدونه. 3 adverbs of place د ځای قیدونه. adverbs of place د ځای قیدونه. 4 adverbs of reasons. adverbs of reasons د وجهي یا سبب قیدونه. د وجهي یا سبب قیدونه. 5 adverbs of affirmation and negation د تصدیق او نفي قیدونه هغه چې مني یا نه مني. او 6 adverbs of numbers د شمیر قیدونه. adverbs 7 adverbs of quantity د مقدار یا اندازې کولو قیدونه. دا ټول ډولونه چې دي دا په سمپل adverbs کې استفاده کیږي. سمپل adverbs چې دي زموږ تاسې په ورځني ژوند کې په پراخه توګه باندې کارول کیږي. اوس تاسو ته دغه اووه ډولونه په جلا جلا ډول باندې شاید په راتلونکو درسونو کې او یا په دې درس کې یوه برخه یې تاسو ته وړاندې شي. adverbs of manner د ساده ډولونو څخه چې وو لومړی ډول یې د adverbs of manner د حالت د څرنګوالي قیدونه وه. نن د حالت د څرنګوالي قیدونه پیژنو په ساده ډول باندې چې دا څه ډول قیدونه دي. First, these adverbs show how an action happened. These adverbs show دغه قیدونه ښیي how an action happened چې څنګه یو عمل ترسره سو یا د عمل د پیښېدو څرنګوالی ښیي چې لامل یې څه شو. The following are adverbs of manners. دا لاندې یو څو مثالونه یا ډولونه دي شاید ډیر زیات وي د هغه چې د حالت د څرنګوالي قیدونه ورښیي یا حالت ورښیي شاید ډیر زیات وي خو دلته یې تاسو ته د یو څو دانې ما راخیستې دي. happily معنا په خوشحالۍ سره. angrily معنا په قهر سره. angrily معنا په قهر سره. slowly په کرارۍ سره. slowly په کرارۍ سره. quickly معنا په چابکۍ سره. quickly او بل hurriedly معنا په تلوارۍ سره یا په ډیر جلدی سره. note یو کوچنی یاداشت دی. adverbs of manner د حالت د څرنګوالي قیدونه can come کولی شي چې راشي at the beginning of a sentence د یوې جملې په پیل کې. at the end of a sentence د یوې جملې په پای کې. in between subject and its main verb د فاعل او اصلي فعل په منځ کې هم شاید راسي. درې حالتونه دي. یا شاید د جملې په سر کې راسي یا د جملې په پای کې راسي او یا هم د subject او main verb په منځ کې وکارول شي. اوس دلته درې مثاله ذکر شوي دي. For example, he slaughtered his god angrily. He slaughtered his god angrily. د په قهر سره خپله بوزه حلاله کړه. اوس دلته angrily چې څو دا د جملې په پای کې راغی at the end of the sentence. کولی شو چې دا موږ استفاده کو. او بل د جملې په سر کې یا د سبجیکټ پر ځای باندې استعمالیږي at the beginning of the sentence. angrily he slaughtered his god. په قهر سره د خپل بوزه حلاله کړه. دلته د angrily چې په سبجیکټ کې استعمال سو لږ پر جملې باندې تاکید راوستی. پر جملې باندې لږ چې سو تاکید سو او تاکید ور باندې وارد کړي. او کولی شو چې د سبجیکټ او مین ورب یا اصلي فعل تر مابین یې هم وکاروو. he angrily slaughtered his god. د په قهر سره خپله بوزه حلاله کړه. یعنی کولی شو چې adverbs of manner په کل کې په جملې په پای کې د جملې په سر کې او یا هم د سبجیکټ او د مین ورب په منځ کې وکاروو. کومه ستونزه په دې مابینځ کې نه پیښیږي. note Never put adverbs of manner between the mean verb and its direct object. Never put adverbs of manner. د حالت د څرنګوالي قیدونه هیڅ کله مه ایږدئ، مه اضافه کوئ. چیرې؟ between the mean verb and its direct object. د اصلي فعل او د هغه د مستقیم مفعول ترمنځ. verb mean verb د جملې په منځ کې قرار لري. د دې څخه وروسته چې کوم direct object راغلی دی د دې په منځ کې باید adverb of manner ونه کارول شي. مثلا he slaughtered angrily his god. د په قهر سره خپله بوزه حلاله کړه. اوس دلته slaughtered څو خپله mean verb دی، اصلي فعل دی، او god چې څو خپله د mean verb direct object دی. په دې منځ کې باید angrily یا adverbs of manner باید رانیسي.
دا جمله چې ده incorrect غلطه ده. یا باید په سر کې راسي او یا په پای کې راسي او یا هم د subject او mean verb تر مابینځ راسي. په داسې حالت کې چې mean verb وکارول سي د هغه څخه وروسته راسي او بیا د هغه څخه وروسته direct object راسي. دا غلط دی. Note, some adverbs of manner have one position. ځینې د حالت د څرنګوالي قیدونه چې بیا دي په کل کې هغه یو ځای لري، یو موقعیت لري، یعنې په یو موقعیت کې کارول کیږي. They come at the end of the sentence. هغوی د جملو یا د جملې په پای کې کارول کیږي. For example, well, fast او داسې نور دي. He drives fast. He drives past. دی موټر تیز چلوي. He drives past. دی موټر تیز چلوي یا دی تیز چلول کوي. دلته fast سو د جملې په اخر کې راغی. او they play well. They play well. دوی ښه لوبه کوي. په دې ځای کې نو څه کولی چې دا د mean verb څخه مخکې او یا هم د جملې په سر کې دا وکاروو. دا په پای کې کارول کیږي. همدغه مو د نن ورځې د قیدونو د راپیلېدو درس و. هیله ده چې نور درسونه هم راسره تعقیب کړئ. موږ یوازې مه پرېږدئ، زموږ درسونه درسره پر یوټیوب او هم پر پاڼه باندې دوامداره درسره وګورئ. که چیرې کومه ستونزه وه، مشکل و، کولی سئ چې په یوټیوب چینل کې په کامنټ پلیس کې او یا هم په پیج کې چې موږ دغه ویډیو خپروو هلته تاسو ته لینک شریکوو، نو هلته خپل کامنټ او خپله ستونزه او نظر زموږ سره شریکولی سئ. ډېره مننه، ژوندي اوسئ.